سرحد ورځپاڼه وایي جو بایډن د سولې پروسې ارزولو په هدف کابل ته پلاوی رالیږي. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. سرحد ورځپاڼې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن له لوري د سولې پروسې ارزولو په هدف کابل ته د پلاوي رالیږلو باندې لیکنه کړې ده. وړاندې د ولسمشر غني خبري راخیستل شوي چې دی به هم د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په دې اړه چې څنګه د سولې روانه پروسه سمولی او ښه کولی شي ویډیویي خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم روښانه نه ده چې په دغه پلاوي کې به څوک او څوک راځي، خو د ولسمشر له خبرو داسې ښکاري چې زلمی خلیلزاد به پکې وي. د لیکوال په وینا که څه هم په دې وروستیو کې خلیلزاد له ولسمشر غني سره اړیکې خړې پړې شوې دي او داسې هم ویل کېږي چې څه موده وړاندې ولسمشر ورسره له لیدو هم مخ اړولی و، خو ټاکل شوي چې خلیلزاد بیا ځلې کابل ته راشي. ورځپاڼې د ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې په ټینګار سره یې ویلي سوله غواړي، خو بنسټیزه سوله چې جمهوریت او د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. هشتیسوب ورځپاڼې هم بیا په خپل سر مقاله کې د اروپایي ټولنې هغه څرګندونې راخیستې چې په طالبانو یې ټینګار کړی څو د مدني ټولنو د فعالینو، قضایي کارکوونکو، د رسنیو فعالینو، دیني شخصیتونو، روغتیایي کارکوونکو او ملکي کارکوونکو په نښه کول ودروي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ راسره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.